أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. درود شریف په نبی علیہ السلام شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام. د الہ العالمین جل جلاله په دې پاک او بهترین کور کې د ایمان او د اسلام په عقیده مزینو مسلمانانو مشرانو کشرانو نوجوانانو رونو الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ استاد سے نیک اعمال او نیک دعاګانې په خپل دربار قبول او منزوري کړي. ما چې د قران کریم څو الفاظ تاسو د وړاندې تلاوت کړل، الہ العالمین جل جلاله دا غ دین تعریف کوي چې نن خلق واغي دین پسې مسخره او ملنډ او ټوک شروع کړي دي. عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځید. یو ورځ یو زیره کافران راغلي وای زه د مسلمانانو خلیفہ ګورو دا څوک دا څه رقم سړی از برای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زمنګ بچیان چغي کې خزه ورته وای چې عمر راغی غلیف دا څنګه سړی دی چې وی ګورو چراغه د چانه پښتنه وکړه چې عمر فاروق په چیرته وینو مدینه منوره کې هغه ورته ویل وستي مسجد نبوي نه دسی وته يهوديان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راوتل چې ګوري د په شوګي کې پروت دی سر ته تیږي څلويخ ملکونه لاس څلويخ ملکونه د لاس باندې دي په دې ایران کې یو قوي جنگ خطه اول دلته را رسیدل تیږي سر ته په شوګو باندې پروت دی. نن به په شوګو څم لاس پیری خدا واس کټ څنډ شپ پیری خدا لمن څنډ په شګو پروت دی سر ته تیږي. دا خلک حیران شو چې دا به کې بدانې ولا کوي څو چانه پښتنو کړه ورور عمر ګورو څوک دی ول دا غلي د تیږي سره خلکو چې د سر ته تیږي ورید په شګو دی املا سولې نه پښتنه کوي نه ګنه کوي یو واری چغه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله په منبر ولاړ دی خطبه ور کوي یو کمیسه په غاړه دی چې پاره کې څور لس پیوند لګیدل یو پیوند پکې د پوستکی چاورته عمر فاروق زبردست یو کمیس جوړ کوم ځکه ته خطبه وای او اینا پیغمبر علیه السلام په ځوان فرمایلی والفقر فخری غریبی زما فخر دی او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوسته وی چې پاغي کې پیوندونه لګیدلې خلک واغه خلک دوی من بچو کو تاسو بچو من کدي خپل گریوان کې سر دنه کو من قضاوت کو چې موږ د دین د پاره څه کړی دی اول ما څه او بیا تاسو نه بیا بل څه نه دی کړی لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کولا او چا مالیاری چې د حضرت د ګلستان کولا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلق تدا ثابتای چې زه د مسلمانانو خلیفہ نزان پسې تورا ګرځوم نزان پسې باډي ګارد ګرځوم هیڅوک ځان پسې نه ګرځوم او خلق په دین باندې عمل کوي ځکه چې اسلام خو امن دی سرو سپین په لار خطا کا څوک لانک سار جمع تراغه د شپینا ظالم راغله په میراب کې ناس توره پلاس سلوي صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پس ولاړ دی د سار جمع ور کوي د خلیفہ بادشاہ دا جمع ور کوي نن بادشاہان په مونږ ته پويږي
نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په منځ نه پوهیږي، په کلمه نه پوهیږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهیږي. بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ. عمر فاروق رضی الله عنه پسې څلوېښت صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد الحمد اخلاص کړه سورۃ فاتحه، تیارو په جمعات کې چې څنګه سورۃ شروع کړ دا ظالم را پاتېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د توري گزار فورا ده چې پزان پوښو چې ولوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولر دي. فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کیږي، نور صحابه دې په شا کوي. راځه خبره داغه چا کوي چې چاو هدایت شو، هغه څلويخ مسلمانان نور په تور والو ځان ته دي صفونو کې لار وکړه، او کله چې د جمعه اخیری سر تر ورسېد ځان ته تور کې خلو د پاسه پیسم خپل ځانم فیصله. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راوړ. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودي راخي، د دوزوی دی ورته شودي راخي. کله چې ورته شودي ورکړي هغه شودي د په زخمونو راووتي، د سینې په زخم راووتي. نو زوی ته مخته او چې بچیا مسلمانان راغون کزه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځبانه خلیفہ ولا اورته پلا راولي. وای ما ته پیغمبر علی السلام ویلو چې عمر فاروق تمره نو زخمونو نه بده شودي راوځي، زما د زخم نه شودي وتی زنور پاتې کېږم نه. یو صحابي دی د په اسمان سپور دی تل دی حکیم راولي، چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي ترڅو پوری د علاج وکړي. کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړي په لار کې را روان ګوري چې وزه ده او هغه وزه یو پانه یو خړه پانه ته خپل واچول، پردې پانه یو خړې پردې واخې یو خړل. صحابي د حکیم توای چې حکیم سے بیرته تاو شو. عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو. او ورته ته څه پوه شوې؟ وې زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میګه په پردې پانه نه خړلې، دغه وزې پانه وخړو. معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدل. اورونو دا خو ولاکه د کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ور پورې خندا جوړه کړي. پیغمبر علی السلام وې زمانه بعد به د امت سال وي. نن کلټر امتی راولا په شواروس کې تاسو پیری په پیغمبر علی السلام درود ویل، تو خدای دی، تو رسول دی، تو دین دی، تو وجدان دی، تاسو پیری درود په ویل. ورشه قران کریم وګورئ، هر تاول د زما جمعات کې راوخلی سونه دوړي په پرتی، هر کور کې هر تاچا کې راوخله دوړي په د پاسه پرتی وي. نه ته تلاوت کوي، نه دی زوی تلاوت کوي، نه دی خزه تلاوت کوي، نه دی لور تلاوت کوي، نه دی ګور تلاوت کوي، نه دی زوم تلاوت کوي. په کور کې دی چې په کور کې مې پیرانه نشي. یعنی ورونو چې من داشت ته وځو سار پسې د خدای ته کېدو او وجاړو چې خولي وه خدای زمونږ توبه قبول کړي. دا چې موږ سره کېږي دا زمونږ د اعمالو دا خو ولاکه د کمزورې دي او دا نه په ټوکو باندې راغله چې خلک برابر سي کې دین پورې به مسخري وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله، غټ غټ دانې وي په مخ باندې، تورې شونډې وي. اسلام وای چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چا کې چې تقوا موجوده خدای تعالی ګار. احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وای ما ته تقوا معتبر ده چې تا کې تقوا موجوده. زمنګ ځنې خلک هغه همدردی نه لري، هغه کې همدردی موجوده نه. بایزید بستامی رحمه الله د خدای یو ولی تیر شوی او داسې ولی تیر شوی چې شپه او ورځ په د الہ العالمین جل جلاله اطاعت کو داغه فرمان برداری وکوله. دی وای چې کله مړ شوم و چې مړ شوم پرشتو راته وویل چې څه دې کړی، څه اعمال دې کړی. وای ما فکر وکړ ورته ما چې منځونه مې ډیر کړی، روزي مې ډیر نیولې، تلاوتونه مې ډیر کړی، اسنه چې قبول شوی نه. راځه یو بل خبر ورته وکا. ویل ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلې.
الله می یو ذات منلې ویل چې الہ العالمین دی منلې وای ما ورته چې هو وی आवाज را تکیږي چې او بایسیدا یو ورځ د شودیو خوړلې په خېټه دې درد شو خلک د پښتنه تراغله تا ورته د سونه ویل چې خدای مې په خېټه درد کړي تا ورته ویل شودیو مسکلو په خېټه مې درد شو تا زمانه تا به درد په ما راوړو په شودو دی ولاړو وی غلې کړ دې ته توحید وای نن خلک د توحید ناره وای موږ موحدین یو موږ موحدین یو خدای یو مانو شرک نکاو بدعت نکاو سر نه ترخبو بیا د بدعات او رسومات او رواجونو او د غلطو کارونه ډک ما موږ موحدین یو اے بایزیدا ته څنګه موحد وي چې په خېټه درد دی موږ اوسته او تاسو دې ملامت وي تاسو دې ملامت وي غلې شو مال چې خدای بس دا یو خبر و دام منظور نشو ول چې بایزیدا په یو شری بخم همدردی دې کړي یو رس پلار را روان جمع او ساړو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ جمع او ساړو د پښو بچو یخنۍ نیولې او سړو نیولې را پیدا نن افغانستان کې یتیمان کوڅو کې را پیږي زه په خپل کوزین کې تیرېږم ماته بخاري لګېدلې تاسو کو چې دا ټیمان لاس کې په دې خوبو دا موټر نه ځای چا بچی دي کنه دي ها دا سین راوړي اته د پلار ځواني زموږ نه خوا اته د پلار کردار زموږ نه خو هغه په دې عمل قرباني ورکړه خپل اډو کې درکړه کړو درست نه عمل قزات نه بچي سوال نه د هوري غوندې کونډه سوال کوي تاولې د څوک همدار شاګه شیشه کړي چې تولې ته ساړه ساکي چا کونډه نه پښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته ده که ستا په کور کې خس نشته بچ کې پاک کلمه غوستې دی او تو کړیو اتر مې پسانه چولې موږ کو خدای به جنت ته بوزي ولا خدای قران چې او به نه وربش تا خپل مزدور ته ویل چې ته په دې خنه کې لګیای او تا د امر را بډوالي ته لګیای دلته کار کې او بیا چې الټا دفتر ته ترانه وزستر کې پیبر کې خبره د خیرن دې زما دفتر د خیرن ته دې خپل ته وګوره ته دې ایمان ته رول ته وګوره کوم داسې نه وای والکه ته ځان لګیای مزه وای کنه وای خبره د خیرن دې دفتر ته مېرانه نه وزت دې شکل ته دې وګوره دفتر ته دې وګوره ته دوه ټنګو قالینه دلته چولې دا مرزه چاته دې خیرن پرونه پورې ختم داسې خیرن پیرن ګرځې دي د قالینی اغه اړه خدای اړه نه پیژاند د انند د کمره پیدا کړو غلاګان دی چور دیو که چپاول دیو اے بای اسید په دې بخو د پښو بچا سړو نیولې کورتای کې دنه نه کورتای کې دنه نه چې کله ګرم شو مر راوخته د پښو بچا دی خوشک بس دا عمل مې د خوخه په دغه دی بخم غني نور په یو شي نه بخ راځي ورونو راځي چې همدردي پیدا کو راځي چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکو راځي چې خپل مصارف کم کو په یتیم په غریب په بیوسته باندې ورحمېږو داغه پښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه به په څه رقم تیرو ډیر بداسي چې هغه به اوس په دې حیرانې د دوا پیسې باندې لري نه به د غذا پیسې لري او وای به څوک نو چې تا ته خدای درکړي هوته یو کا د دې صحابي شونډې غټي دي مخې تور دي خلکو به تکرک کول چې په جام یو ګوس کړي راغی نبی عليه السلام ته او د الله حبيبا خدای به میزان ته پری دي کنه جنت به میزان ته پری دي کنه حوري به میزان ته پری دي کنه پیغمبر علیہ السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جوړل بیا ورته خند الله سي پیواشه ولی بچي واده دې پسلو وره د څنګه او قربان چې کافرو خلکو برانه کرکه کوله نفرت وکاو چې په کوم لار بلاړم په غلار به خلک نتل په کوم جام چې به مې وبس کړي پاغي بچاو بنس کړي نن مې چې ایمان راوړ مسلمان شو استاد باغ چې ګل شو استاد باغ بلبل شو اوس برانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پریدي ما به جنت ځان ته پریدي نبی علیہ السلام ورته وای وعده ته دې زړه کیږي
لاړ شپلانی صحابي د دروازه و ورته وای چې نبی عليه السلام را لګل نور راځي سړی چې کله لاړ دروازه یې واله صحابي ورته راووت تاسو کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته نبی عليه السلام راولې ګلم راغ وای چې خدای دته وګورو زما لور ته وګورو اوس څوک ولته کینا زما می خزي سره مشوره پکار د چې خزو بیړه مشوره کې خپل لور ورکی د چې کله نه نوت خپل خزي ته چې د دنو واغس چې دا صحابي نبی عليه السلام را لګلې ستا د لور سره د نکاح کولو د پاره را لګلې لور دی ورکه کني ورکه هغه حیران شو چې خدای څوک اوس په څه کو ولنه زم خپل لور د تنور دا خو درنګ تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرې ده نه دی کور لري یو شی دې نه لري کاش کی چې پران خو لګ جوړ یو خیمه خو درلوده چې زمالونو سره به شپې تیرې کړې لور می بیا تور سره ولې لوري خبره واوري دی روت مورې شه دی ولی داس خلک ایمان تیرې مور نه ایمان تلې پلار نه ایمان تلې ورور نه ایمان تلې غیرت نه تلې نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولی دا خلک په دې نه پويږي چې سار د لورو تر ماخامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کې دا پلار مور په نه پوي اسمان چې وريس چې مونږ وای خدای بارانو کې یا الله دې ته باران را باندې مکو خدای دې ته باران را باندې مکو خیر دې کدا بل باران نه باندې نه کې مې کو خود ته کو باران نه باندې مکو موږ خود سه عمل نه کړی چې موږ ستاسو رحمت پته مشته په موږ رحمت راوړ لوري راوته مورې پلار به څوای چې بیا ور سره ته پجانګي لوري پیغمبر علی السلام هغه صحابي را لګل استانی کاته نه دی ورکو اخو یې چانه لري لوري ورته وای چې مورې ګستاخی نکوم د تم ګورای چې دې بیا کور نه لري یا بتوري محمد رسول الله ته ګورای نن کفار ته ګورای چې شراب راوړي پیغمبر علی السلام ته ګورغه منی کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي ته په مخ ته خداغه امتی پردای حیا پردای ناموس ملوټ کو پیغمبر علی السلام ته منی کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپل زمانہ کې ویلو شودو کې مو بنا چوي یو امور خپل لور ته وای ولوري شودو کې مو چو چډيري پیسې وکي اور ته وای مور عمر فاروق منی ګرځولې زنه کوم دا کا اور ته وای او لوري نیمه شپه د عمر فاروق بودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق بودی نه پولیس نه څوک نشته مکو او بور واچو خدای خوشته کنه نن که څوک خدای ومن اغلاب وکي ها که څوک خدای ومن زنا وکي که چا قران منل اغلاب وکي که چا قران منل او پیغمبر منل شراب اوس کی خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او کافر پر راغلی لوري ورته مور ما ورک مام دې صحابي ته ورک د تم ګوره پیغمبر علی السلام ته وګوره سړی راوته پملا وړه بوزا لور می درک دا سه خوشاله دې کالو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علی السلام ته قربان لور خو راک هغه ورته پیسې لري وینا پیسې نه لرم چې نشته پیسې ورته ورک پیسې ورکړي پیغمبر علی السلام دراغه قربان پیسې راکړي الله ځان ته پیخه کالیو کا ځان ته خیمه په واخلا کور دې په ځان ته جوړ ک په دې پیسو زه درته واده کوم د چې کله بازار تلاړه بازار کې اوس صحابي غږ کوي صادر الاس کې دي اے خلکو نبی علیہ السلام جنگ تلاړه نبی علیہ السلام غزا تلاړ کافرانو ناغلی په مدینه منوره حمله کوي دی وای خدایا پیغمبر علیہ السلام دی جنگیږي او زه واده کوم پیغمبر علیہ السلام د قربانی وړاندې کوم زه واده کوم نه کوم توبه په لګو پیسو یا ځان ته واغس او نوري ځان ته یو څادر واغست غره واغست توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نتا او کسترګ ښکارک پاس باندې شور شو غزا ته لاړ سعد بن سعد سعد بن سعد تور
کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو دی وخت کې په کافر د توري غزار کوي چې لاس تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وای اظنه سعد ما ته خو سعد ښکاري دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی په دې وخت کې بل طرف په کافر د توري غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را گزاريږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد په خپل رون واچو سعد لا ژوند ده ورته وای قربان خدای په میزان ته پریدي کړه جنت په میزان ته پریدي کړه هوري په میزان ته پریدي کړه ټوټه ټوټه ویني تیداري وای اولای پزره کې امغه کېله ده پیغمبر علیه السلام اوخ کې اوچکړي ورته وای ساده چا چې د خدای د لپاره قرباني وړاندې کړي رضی الله عنهم ورضوا خدای په در ناراضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه راغلی چې نن دې هر سړی پرې نکړي هر سړی د اسلام مخالفت د سات خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي نن هر څوک راپاڅي چې زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم اے ساده ګیلې مکو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړه وې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ شکل تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد شکل جړل تا د سمخ واړه و د خندل شو نبی علیه السلام وای سعد ګیلې کولې چې ما په خدای ځان ته پریدي کنا جنت په مثال ته پریدي کنا حوري په مثال ته پریدي کنا الله جنت نه حوري تلاش کی ور کې پمنډه سات تا وېسا کله چې حور راغله ما نه شرمېده مخ کې نه راته ما ته مخ واړو تر څو مې چې مخ راړو حورم راونه رسید او سات ته د دنیا نه لاړ دورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بیکاره دین دی ان الدين عند الله الاسلام الله دین را لګل او د اسلام دین مسلمان به قرباني وړاندې کېدو کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين